یو ملګری پوښتنه کړې ده چې قبر سره نږدې مونځ کول څنګه دي؟ محترمینو، قبر سره نږدې مونځ کول دوه حیثیت لري. یو دا دی چې ستاسو د قبر په منځ کې حائل یا جنگلی یا دیوالی نو دا جایز دی، او که حائل نه نو فقها بیا هغې ته مکروه وایي. نور چې حائل وي په منځ کې پرده نو بیا مونځ مکروه نه دی او جایز دی. لنډه حواله در کوم، ما سره اسد الغابه ده فی معرفت الصحابه د علامه ابن الاسیر رحمه الله، دا اول جلد او صفحه دا 93 د بحث کوي په ترجمه د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ کی. دی وايي رأيت اسامه ابن زید يصلي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ ولید چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د قبر سره مونځ کاوه. نو صحابه کرامو د رسول الله مبارک د قبر سره مونځ کړی دی، دا جایز دی او په دې کې مشکل نشته. خو زمونږ فقها په کې شرط لګوي چې حائل په منځ کې موجود وي. دا 93 صفحه ده، اسد الغابه فی معرفت الصحابه، اول جلد دی.